बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम दोस्तानो چې تاسو ټول به روغ جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. جهانگیر خان یو ډیر زبردست کار وکړو. هغه کم کار دی که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو زموږ د چینل دا مقصد دی چې هر څوک بد کار وکړي مونږ هغه خامخا په بده نامه یادوو، خو که یو څوک ښه کار وکړي نو هغه مونږ ته پکار ده چې هغه په ښه نامه یاد کړو. دوستانو جهانگیر خان پسې مونږ مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړې دي چې نوی نسل یې ډیر زیات خراب کړو او خاص کر کې ځوانان. خو دوستانو نن سبا یو کار ډیر زبردست کړی دی چې په هغې باندې به مونږ خامخا ویډیو جوړوو او خپل مینوال به ترې خبروو. دوستانو جهانگیر خان په ټیک ټاک باندې ډېرې ښې او د نصیحت ویډیوګانې شروع کړي چې همیشه پکې وایي چې غریبو خلکو سره هیلپ وکړئ او همیشه خلکو سره ښه کوئ، د بدو کارونو نه ځان وساتئ. که دا خبرې د بل چا په خوله وکړلی شي نو کیدی شي خلک یې ونه مني، خو دوستانو پښتانه جهانگیر خان سره ډېره زیاته مینه لري او د هغه هره خبره د زړه په غوږونو باندې اوري. نو الله دې جهانگیر خان ته نور هم توفیق ورکړي چې همداسې ښه ویډیوګانې جوړې کړي او الله دې کړي چې د دوی په دې نصیحت باندې زموږ د دې معاشرې نه د غلط کارونه ختم شي، د فحاشي دې ختم شي. نو په جمع په کمنټس کې امین ولیکئ او که زندګۍ وفا وکړه نو میلاویږو په یوې نوې ویډیو کې د یو نوې خبر سره. تر هغې پورې اوس راکړئ ماته اجازت. د لوی الله په امان.